ګرانو مینوالو په خیر راغئ او ستړي مه شئ. ستاسو کوربه یم فاروق فراق او نن درته په یوه تاریخي موقع د یو ناویاته پروګرام سره حاضر یم. ناویاته پروګرام یا تاریخي موقع ورته ځکه وایم چې په خپل اوږد صحافتي ژوند کې مې تاسو دپاره د ډېرو لویو سیاسي هنري شخصیاتو سره مرکې کړي دي، ډاکومنټریانې مې درته مخې ته راوړي دي، خو ولې زما مینوالو به ما نه د یو شخصیت په هکله بیا غوښتنې کولې چې باید دا شخصیت راته پیدا کړي، د ده د ژوند د حالاتو نه مو خبر کړي او هغه شخصیت پسې مې لکه د سیف الملوک یو د اوسپنې څپلی زړې نه کړي، نور مې پسې یوه لاره یو رو یو ګودر پرې نه ښودو، خو دغه شخصیت راته په ګوتو نه راتللو. مینوالو دغه شخصیت په هکله چې به مې کله د چا نه پوښتنه کوله، چا به راته ویل چې هغه خو متاسفانه اوس په دې دنیا کې نشته، چا به راته ویل په کنیډا کې ده، چا به راته ویل په امریکا کې ده، چا څه مطلب چې څومره خولې دومره خبرې. دغه د هنر د دنیا داسې یو لوی شخصیت و چې تر ډېرې مودې د پښتنو په زړونو باندې د خپل ښایسته او جادوګر غږ او د خپل ګلورین حسن له امله راج کړی. بیا یو ناڅاپه دغه خوږ غږ او ښکلې څېره زموږ او ستاسو د سترګو نه داسې پناه شوه چې هېڅ پته یې ونه لګېده چې چېرته لاړه، په کومه ورپسې وګرځو. شکیله ناز د پښتو سندرو هغه لویه ملکه وه چې کله به په ټي وي راښکاره شوه نو نظرونه به د هغې ښایست ته حیران پاتې شول. خلکو به د هغې سوریله غږ ته ګوته په غاښ ونیوله، خو دغه جادوګر غږ دا ګلورینه څېره د ډېرې لږې مودې دپاره د پښتنو په منځ کې پاتې وه، بیا نه وه. ما هڅه کړې ده بلکې کریډیټ اخلم چې شکیله ناز مې د بلا مودې نه پس پیدا کړې ده او په ړومبي ځل باندې ستاسو مخې ته راولم. خو دغه تاریخي موقع چې مې ورته ویله نو ځکه مې ویله چې شکیله ناز د دې نه مخکې هېڅکله هم په ټي وي، ریډیو یا ورځپاڼو باندې مرکې نه دي کړي او دا د دې د ژوند لومړۍ مرکه ده او زما د ژوند تر ټولو مهمه مرکه ده. شکیله ناز را سره ناستې ده. مهرباني شکیله ناز، هرکلی درته وایو، ستړې مه شئ. خوار مه شئ. وعلیکم السلام. شکیله ناز، اول خو مو مننه کومه چې وخت مو راته وایستو د مرکې دپاره او خلک ستاسو مینوال ټوله دنیا مو ګوري، ډېر په تلوسه کې دي درته. دا پوښتنه یې په زړه کې ده چې شکیله ناز چېرته وه؟ تاسې یا یې د عروج دورو د خلکو په زړونو په ذهنونو یې راج کولو، یو ناڅاپه غیبه شوه، ورکه شوله، په شا باندې کیسه څه وه؟ دونه موده مو د فن نه لاس ولې اخیستی و؟ اصل کې خبره دا ده چې زما د کور داسې مسلې وې، داسې زموږ ژوند کې داسې څه حالات راغلي، څه کاروباري مسلې وې داسې چې د هغې په وجه باندې مجبوراً ما له د ملک نه بهر تللو او زه لاړم. او په دغه دوران کې ما ته پته ولګېده چې ملک نه تلم او ما د خپل فن پرېښودو، نو زما په دې خوږ وطن کې، پښتون وطن کې هر طرف ته خوشحالۍ وې، امن و امان او ډېرې ودانې حجرې ودانې وې او خلکو یو بل سره مینه محبت د خپلو ټولو خپل ترمنځه. خو اوس چې زه هلته کې وم او ما دا هر څه کتل چې زما په خوږ وطن کې، پښتون وطن کې هر طرف ته دھماکې دي، خفګانونه، ژړاګانې، ویرونه دي او د خلکو د خولو نه، د خلکو د شونډو نه، بلکې هغه د خوشحالۍ سندرې اغشتې دي او تش په شونډو خلکو له غمونه، ژړاګانې، خفګانونه ځان دې پرېښي دي. نو زه ډېره زیاته خفه شوم او ما دا خپل زړه کې دا یو ځان سره مې عهد وکړو چې زه خو دا زما ډېر لوی ښایست دی چې په زما په ملک کې د هر طرف ته بیا هغه شانتې خوشحالۍ وي، هغه شانتې د حجرې آباد وي، هغه شانتې د بیا سندرې وي او خوشحالۍ او هر طرف ته د خوشحالۍ اتڼ وي. نو په دې وجه باندې بس ما وی چې ما سره خو د ټولو نه زما لوی اساسه زما دا فن دی، هنر دی او ما زه په دې خپل هنر دا کوشش کوم چې کیدای شي که د یو انسان په خوله باندې په شونډو ما خندا راوسته نو دا به زه داسې وګڼم چې ما په دې جهان جنت. او یقینا چې پښتانه نن سبا
د څنګه حالاتو سره مخ دي په دغه کې ویرونه ساندې خوشته دی سندرې خنداګانې د دې د شونډو نه تروړل شوي خو زما بنیادي پوښتنه دا وه چې په دغه اوږده موده کې چې تاسو د سکرین نه آوټ وئ آیا د سندرو موقع درته نه ملاوېده که پخپله نه غوښته چې سندرې ووایې نه حالات موقع خو خلک ځان په خپله جوړوي خو زما داسې مصروفیاتو چې هغې په وجه ما خپل هنر سره انصاف نشو کولی او ما چې په کوم حالاتو کې شکیله ناز پرېښې وه نو ما نه غوښتل چې د هغې مصروفیات په وجه باندې زه ما ته ګوډه یا نیمګړې شکیله ناز د خپلو مینهوالو ته پښتنو ته چې دی نو هغه پیش کړم ځکه چې دی نو ما دغه دوران کې هغه ما ته ګوډه راونه ما وی چې زه کله هغه ټایم به زه شکیله ناز خلکو ته وړاندې کوم چې که هغې نه زیاته نه نو چې کمه خو کم از کم نه یعنې ستاسو مطلب دا دی چې بهر که تاسو غوښتلم چې تاسو دا فن وکئ خو هغه فن ته لاره نه وه هواره د موسیقۍ هغه آلات به نه وو هغه میوزیشنز به نه وو یا تاسو به دونه په ذهني طور ورته حاضر نه وئ چې انصاف ورسره وکئ خو شکیلې بیبي که دغه هم راته ووایئ چې په دغه اوږده موده کې چې د هنر د نړۍ نه یوې ډډې ته وایي آیا دغه دننه شکیله ناز فنکاره چې کومه ناستې وه دې به هم خاموشي غوښته که کله کله به سر راپورته کولو خبره دا ده چې فنکار تر کومې پورې جمدي نو د هغه فن چې دی نو هغه دننه کوم فنکار چې تر څو جمدي نو فنکار تر هغې جمدي هر کله که دغه فنکار مړ شو نو اتومیټیکلي به دا بل به فنکار ورسره ختم شي ما هم دغه شانتي د خپل دننه کوم فنکار چې دی هغه وجلو ته نه دی پرېښی بلکې وقتاً فوقتاً خپلې کومې چې زما کومې سندرې وي غزلې دي هغه زمزمه کولې به مې داسې د ښو فنکارانو سینګرانو لکه د سندرغاړو ښکلې ښکلې غزلې یا کومې سندرې چې به وي چې په ناسته په ما به ښې لګېدې نو هغه به ما ځان سره زمزمه کولې همدغه وجه ده چې زما فنکار تر اوسه جمدی دی او انشاءالله تعالی چې تر کومې زه جمدی یم نو هغه به هم جمدی وي نو دا خو ډېره د خوشحالۍ خبر ده چې تاسو دغه خپل دننه فنکار ژوندی ساتلی دی او پښتنو ته لا ضرورت هم د دغسې فنکارانو شته د دغسې جادوګرو غږونو ضرورت لا پښتنو ته شته کولی شئ چې د دې یو عملي مظاهره هم وکړئ یو زمزمه راته وکړئ چې دا ستاسو مینوال هم خبر شي چې که شکیله ناز د هنر د دنیا نه په ډډه وه خو د هغې دننه فنکار همغه شان په جوبن کې و ولې نه مینوال چې زما دي هغه ما باندې ډېر زیات ګران دي او د هغوی دپاره خو زه راغلی یم چې زه خپل غږ بیا د دې ټولو غوږونو ته د غوږونو په ذریعه بلکې زړونو ته ورسوم نو بلکل ولې نه زما یو نوی البم را روان دی نوی ژوند او په هغې کې ما یو غزل ویلی دی او د هغې یو کته ده هغه که اجازت وي نو هغه به زه د مصر د بازار بوډې دې ولې ګډن شي د مصر سوداګرو نه یوسف ګټلو شوه بس نور د ژوند سوالونه په والله که چېرته وکړم ژوند څه خو بستا دغه خواږه کتلو شوه ښه ډېر زبردست نو دا خو مینوالو ته یو وضاحت درته وکړم چې کله ما ستاسو دپاره شکیله ناز بیبي دې مرکې ته تیاروله نو دوی راته ویلي چې ما ته په مرۍ کې څه انفیکشن یا هغه شوی دی زخم نو ډاکټر را باندې خبرې بندې کړي دي او سندره خو به را باندې بیخي نه وای ځکه چې ډاکټري رپورټونه راته وښودل چې ډاکټر راته ویلي دي خو د دې باوجود هم چې ستاسو په اواز کې هم هغه نه یوازې هغه خواږه شته دی بلکې د هغې نه د مخکې وخت نه ډېر مټاس خوږوالی سور پیدا شوی دی د دې دپاره څه خاص نسخه مو ازماو کړې وه که ریاضت مو ډېر کړی دی وجه څه وه دا جی بس د الله تعالی کرم دی په ما باندې او
بس ما خو تاسو ته وایي که نه چې وقتاً فوقتاً به مې زمزمې خپلې سندرې د نورو سندرغاړو سندرې زمزمه کولې خو داسې پراپر ریاض مې نه و کړی خو بس دا دی چې د ټول نه غټه خبره بس دا ده چې دا د الله تعالی کرم دی او زما د مینوالو مینه ده دا هغې زه راښکلم نو مینوالو مینې زه راښکله او دوره ماله نه یې هېره کړې هغوی ته اوسه پورې یاد بالکل بالکل جی زه په دې ډېره زیاته خوشحاله یم چې نن سبا ښې خوږې خوږې رښتې خو چې د سترګو نه لږ پناه شي نو بس د زړونو نه هم پناه شي او زه ډېرې اوږدې دمې نه پس راغلم خو زه په دې ډېره زیاته خوشحاله یم او زړه ته مې یو ډېر لوی سکون میلاو شوی دی چې زه خپلو مینوالو نه یم هېره کړې بلکې زه به دا وایم چې ما خپل مینوال نه هېر کړي نو هغوی هم زه یاده ساتلی یم بالکل بالکل ښه شکیل ناز بیبي د اوږدې مودې نه پس تاسو ذکر وکړو چې یو نوی سندریز البم هم تاسو تیار کړی دی د دغه په هکله باندې که مینوالو ته لږ معلومات ورکئ په دغه البم کې څه دي د کم معیار دي او هغه د زړې شکیل ناز تنده به پرې ماته شي که نه دغه درز دروز موسیقي چې زیاتره د پښتو موسیقۍ مینوالې پوزې له راوستي دا هم دغه رنګې ده څه دي په دغه البم کې ما دې ته نه دي کتلی چې دا یو مشهور شاعر دی یا دا بابا دی دا او چونکې د نوم اوچت دی چلیږي نو راشه دا شاعري ووایه بلکې ما شعرونه کتلي دي هغه مې کتلي چې کوم معیاري زما د مینوال چې دی د نن سبا ډېر زیات په غمونو کې او فکرونو کې او په دې حالاتو باندې مې زما غزلې په دې کې شاملې دي سندرې شاملې دي او زما البم کې الحمدلله هر څه شته خو دا پتاسې او دماکې پکې نشته دي ځکه چې ما ته پته چې دی پتاسو دماکو چې دی نو زما مینوال دی دوست پې موله راوستي دي نو په دې وجه باندې ما مخکې هم د خپل چې کله د اوس راتګ نه مخکې کومه شکیله ناز وه نو هغې هم ډېر معیاري او ښې غزلې ویلې وې او هغې معیار د غزل په معیار کې هېڅ سر سمجوته نه وه کړې او د هغې ثبوت زما په خیال چې د دې سندرې نه ښه نه شي کولی سترګې دې ماته رانږدې که لګې شکیل ناز بیبي ستاسو دا سندره مو واورېدله یقینا چې په خپل هنري ژوند کې تاسو د سندرې دپاره یو لوړ معیار ایښودی دا په خپله به هم د کلام انتخاب کولو یو خو به راته دا ووایې چې د کلام انتخاب به درله چا کولو بل دا چې پخه موسیقي مو وخت د سره اختیار کړې وه د حمزه بابا د ډاکټر اعظم د خوشحال بابا د نور البشر نوید د شمس القمر اندیش رحمت شاه ساحل صاحب د دې په شان معیاري او سنجیده شاعران مو ویل دا کلامونه به درته چا انتخابول او بل دا چې د فن استاد مو څوک و زده کړې مو د چا نه کړي دي جی ما د خپل د دې فن زده کړه چې ده د خپل والد صاحب فقیر محمد خان نه زده کړې ده او زما خوشقسمتي دا ده چې زما والد صاحب چې دی نو هغه زما د ټولو غزلو انتخاب دا به زما والد صاحب کو جي ځکه چې هغه خپله هم هغوی وکتل چې زما اواز چې دی زما سټایل چې کوم دی هغه د دې سندرو د لوبو د دې ټپو د دې داسې لکه خاص نه زما سټایل غزل سټایل و والد صاحب په خپل د موسیقۍ سره څه تړون لرلو او جی هغوی به هارمونیم غږو هارمونیم پلیر او هغوی زما استاد هم او زما څومره هم چې غزلې دي په ټي وي باندې دي که په ریډیو باندې ما کړي دي د هغې ټول انتخاب به زما والد صاحب کو جی شکیل ناز بیبي په څونه عمر کې مو سندرې ته لاس اچولی و که دا کیسه راته وکئ سندرې ته راغلی څنګه بیا مو اول کومه سندره وویله نو جی زما تره دی رادت حسین هغوی چې دی نو دغه پروګرام هغوی چې دی نو د
رادت حسین د دغه پروګرام چې دی نو میوزیک ډایرکشن ورکو نو هغه چې دی چونکې د ماجبین بابي دا پروګرام خو زه سره اسې ګوره د نصیب خبرې چې اتفاق او بلکې دې ته اتفاق وایي چې زه چکر لاسې تلم خپل تر سره او هلته کې ماجبین بابي ته څه کار پېښ شو هغې زه نشم راتلی نو دوی چې اوس د روان پروګرام د بابي 3 ورځې ریهرسل هم کړی وی او چې دا به اوس لکه دا مونږ پروګرام به دا چا باندې دا کوو زما تره ورته وي رادت حسین چې دا زما وروره ده دیم ډېر خوږ اواز دی تاسو دا واورئ چې څنګه فرمان الله جان وایي چې دا خو ډېره وړه ده نو هغې ورته چې نه خیر دی تاسو واورئ که خوښ مو شو نو کیدی شي نو فرمان صاحب چې زما غزل واورېد نو ډېر زیات یې خوښ شو چې ستا عمر دومره دی نه ته خو ډېر ښکلې غزل وې نو بس بیا هغه پروګرام موږ وکړو او ډور باندې لاړو موږ ډېر ښکلې پروګرام تیاري نه وه هېڅ تیاري م نه وه که نه زموږ خو ما خو په ړومبي ځل لکه خوله کلاو کړ شونډې کلاو کړې وې او دې نه مخکې په کور کې د سندرې تربیت اخیستی و اسې تربیت خو لکه والد صاحب موږ له داسې ریهرسلې به یې راسره کولې خو لکه پراپر ما سینګینګ لکه د سندرې نه وې شروع کړې ویلی شئ یادېږي که به درته چې دغه به کوم کال و دغه وخت کې به ستاسو عمر تاسو خو وویل چې 10-12 کاله 11 کاله زه وم هغه ټایم او دغه 83-84 دغه ټایم دغه ټایم به نو بس اتم کې ما سبق ویل ډېر وړه وم زه دومره عمر مې نه اوځي خو بس د نصیب دغه د شکیله ناز به خلکو څنګه پیژنده بس دغه کشانتې پټي او لومبنې او چې رالم نو لومبنې زما مصرعي زه ګلبشرې دغه ګل دی بس دی نور مه شکوه ګل او دا خلکو ډېره زیاته خوښه کړه او هغه ورځو کې هغه خلکو یې ټوله به یې جوړ دا کابلۍ ده راغلې ده څوک که نه ما ځکه هغې کې د کابلیانو هغه فراق اچولې او کابلیانو ګیټ اپ مې کړی نو خلکو به یې جوړ دا څوک کابلۍ ده او زما مینوالو ډېره زیاته هغه خوښه کړه اوس هم چې دومره اوږدې وقفې نه پس زه راغلم ما خپل البم کله دوباره اوس کوو نو هغې کې ما هم دغ که مې زه به لومبنې هغه ټایم هم ما چې زه د فن دنیا ته راتلم نو ما ګلبشرې ویلې وه هم په ټي وي هم په ریډیو او اوس هم چې زه ما دا خپل نوی البم نوی ژوند کو نو په دې کې مې لومبنې هم دغ که ګلبشرې وویله دا مې ریکارډ کړی ښه نو بیا مو هم اوس همدغه سندرې ریکارډ کړه دغه مې اوس ریکارډ کړه او دغه سندره که نن هم ستاسو مینهوال اوري نو هغه رنګې تازه ده او هغه رنګې په شباب کې د مینهوال لږ خوند ترې واخلو گل بشرې دغه ګل دی واخلوئ نور مشکوه ګل دغه ګل دی بس دی نور مشکوه ګل گل بشرې دغه ګل دی واخلوئ نور مشکوه ګل دغه ګل دی بس دی نور مشکوه ګل او د دور د کومو لویو لویو هنرمندانو سره د کار کولو موقع په لاس درغلې وه که هغې کې سینګران هم دي او هغه میوزیک ډایرکټران هم یا چې زه خو خپل ځان په دې هکله ډېره زیاته خوشقسمته ګڼم ولې چې کوم ټایم ما د فن په دنیا کې قدم کېښودو نو هغه ټایم ډېر اوچت سندرغاړي وو خیال محمد لالا شو ماجبین قزلبا شوه زرسانګه شوه نو په داسې دغه وخت کې میوزیک ډایرکټران میوزیک ډایرکټران هم ډېر اعلی قسم میوزیک ډایرکټران وو لکه رفیق شینواري کاکاجي شو رادت حسین کاکاجي شو شیر افغان کاکاجي شو شمع فروخ سیر شو بختیار کاکا شو رباب بهم غږو دي ټولو به لکه ضمیر محمد ضمیر کاکاجي شو نو دا ټولو سره ماته د ډېر ښه موقع دا یقینا هغه لوی نومونه دي چې که دغه د پښتو موسیقۍ نه وایستی شي دې کې یو هم د پښتو موسیقي به ختمه شي یا به جولۍ به یې تشه شي او زه په دې هکله ډېره خوشقسمته ځکه یم چې په داسې لکه داسې غټو غټو هنرمندانو کې خپل ځان له ځای جوړول دا ډېر ګران کار دی ولې چې زه خو نه زما عمر هغه او نه زما تجربه هغه وه او نه زما دومره لکه د هغوی په شانتې زه چا پیژندم نو ما دپاره دا یو ډېر ټف کمپټیشن و او دا زما مشران خو بس شکر دی هغوی ماله لکه د بچو په شان دی ټولو مینه م راکړه اخ که شانتې دا کم نومونه چې تاسو ته ما یاد کړ دي ټولو سره وقتن فوقتن ما پروګرامونه کړي دي او ډېر هغوی ماته کله چې مشهور شوی په ټي وي باندې راغلی په زرګاو لکاو مینوال هم پیدا شول په دغه وخت کې هم تاسو زده کړې کولې سبق مو ویلو جی ما سبق هم وی او
زمونږ خلکو وایي چې بس دا فلانکې ګانو کړه د سندرې ویلې دا ده خو زمونږ خو ډېر سخت زمونږ والد صاحب چې کوم ټیم به مونږ ریاض کو مونږ ته به تعلیم راکو د سندرو نو هغه ټیم هغه زمونږ والد صاحب نو بلکې یو ډېر سخت استاد به او په دې بعضې داسې سندرې به وي چې هغه یا داسې راګ به چې هغه به حقیقت دی ما به نه شو ویلی نه زما دوره عمر دوره که نه لکه هغه نه مې شو ویلی زمونږ والد سره به داسې یو زمونږ والد صاحب سره به داسې یو بینت و چې ډب به یې راکړو نه به زمونږ د وجود نه داسې چاپېره شو بلکل سختي به در باندې کوله ډېر زیات مونږ والم ډېر خوړلی دي په دې زده کړه خو هغه مو نن په کار هم خو هغه بلکل هغه وال زمونږ دپاره نن سونې کار وکړو لکه بلکل د سونې کار وکړو هغې که هغه وال موږ نه وي خوړلی او مینه محبت وي پرېښې مې نو نن به شکیله ناز نه نو د زده کړو په وخت کې بیا ځواني هم وه ښایست مو ډېر خلک مو لیوني کړي وو ښایست دغه په خپل کالج یونیورسټۍ کې چې به مو سبق ویلو مشکله به درته نه وه ځکه هغه وخت کې به سلفیانې نه وي خو خلک به درپسې ډېر نه لګېدلي چې موږ د سندرې ووایه موږ سره عکس واخله څنګه چل به وکړو دا خپل یو تجربه راته ووایه نو هغه ټایم کې یاره د دې اوس خلکو په شانتې دغه به هم ډېر نه و په لاره چې به تلئ داسې سبق له نو خلکو به نه پېژنئ نه خلکو خو پېژندو ولې نه او خوشحاله به شو چې را سره میلاو شو که نه خو دا سلفیانې دا خبرې خو نه وي او هغه ټایم به داسې چا جرت هم نه شو کولی چې ولې چې ما سره به والد صاحب هر ځای کې که د کور نه به ما قدم هم بار کړو زما والد صاحب به ما سره نو زما والد صاحب الله تعالی داسې ډول ډول ورکړو چې هغې مخکې به مونږ خپل هم خبرې نه شوې کولی لوس مخ به تلئ که مخ به م پټ و چې کالج یونیورسټۍ ته به تلئ مخ به مې پټ و په پرده کې به تلم پرده کې به تلئ چا به پېژندئ هم زما خیال نه خو که زه به چا پېژندم نو صرف د پلار په وجه پېژندم چې پلار به راسره وه یعنې هسې به ما ښه پرده کړې وه او ډېر زیات لکه بورکه به مې مچولې وه که نه هغه فیشني بورکه خو په داسې حالت به تلم چې چا به دا سوچ نه شو کولی چې دا شکیله نه ده جي بلکل زده کړې هم څونه کړي دي جي 14مه پورې مې سبق ویلی ها ډېر ښه نو مطلب دا چې په هغه دور کې فکر کوم تاسو به په ښځو فنکارانو کې یوازینی فنکاره وئ چې دونه لوړې زده کړې هم کړي دي اصل کې زما خپل ډېر زیات شوق و او زما د پلار زما نه زیات شوق و هغه وی چې څومره ډېر ته تعلیم حاصلولی شي نو حاصل که ځکه چې زما پلار ډېر تعلیم نه وکړ خو هغه پخوانۍ زمانه کې چې کوم تعلیم لږ ډېر هم کړو د اوسنۍ زمانې د تعلیم نه ډېر ښه و جي بلکل نو د هغوی دا خواهش چې ما خو نه کړی شو تعلیم خو زه غواړم چې ته ډېر تعلیم وکړې ستاسو خپله خوښه وه چې په سندره کې پاتې شئ که نه زده کړې م کړې وي یو سوچ مو هم و چې زه به دغه طرف ته ځم ځان دپاره م د کوم بل فیلډ انتخاب خو نه و کړی نه جي زما بس سندرو سره ډېر زیات شوق و او که ما زه چېرې بل فیلډ ته تلم مې بي زه بیا اوس شکیله ناز نه داسې خو ډېر خلک دي او زما نه زیات ښه تعلیم یافته دي زما نه زیات چې دوی هغوی زده کړي دي خو شکیله ناز چې ده نو هغه صرف په سندرو شکیله ناز ده او د خلکو که ما چېرې زه بل ما څه جواب کړی وی نو ما ته دا یقین دی چې شکیله ناز چې اوس څنګه د خلکو په زړونو راج کوي نو داسې به بیا نه شکیله ناز به بیا چا نه پېژنم شکیله ناز بیبي د اوږدې دمې نه وروسته چې اوس د پښتو موسیقۍ کې مو یو ځل بیا ګام ایښی دی د نږدې نه مو جدیده موسیقي د هغې تیاری هم ولیدلې څه فرق محسوسوئ د پرون او نن په موسیقۍ کې ډېر زیات د ځمکې او د اسمان مره فرق څنګه چې ځمکه او اسمان کې فرق دی دغه شان مخکینۍ موسیقي او د هغې ته تړون او تیاری کې چې څنګه اوسنۍ چې کوم ده زمونږ ټایم چې زمونږ په وخت کې مونږ به یوه سندره هغې دپاره به درې ورځې څلور ورځې مونږ به ریهرسلې کولې او بیا به یو ورځ او شپه هم کېدی شو په هغې یو سندره غزل چې به مونږ ریکارډ کوو نو د هغې ریکارډینګ باندې به لګېده بیا به د هغې نه پس یو ورځ چې ده نو هغه په پکچرایز باندې لګېده که نه د هغې پکچرایز به چې مونږ کوو نو داسې زمونږ یوه سندره به کم از کم یو هفتې ته ورسېده او لکه مونږ به سندره چې وویل لکه په آخر کې به چېرته وایلن هم چین شانتي وشو نو بس کټ بره نه به اواز راغی
او هغه ګانه بیا هغه غزل به او که سندره هغه بیا د سره شوه بس بیا به سره دوباره موږ دوباره هغه کوله هغه که سندره به که غزل به دوباره به بیا ریکارډینګ کوو اوس جدید ټکنالوژي ده او زه پرې خوشحاله هم یم ځکه چې ما اوس هم ریکارډینګ وکړو زما دا نوی البم چې ما کوم تیار کړو نوی ژوند نو خوشحاله یم پرې چې ډېر ښکلې جدید ټکنالوژي ده خو لکه اوس زه یو ځای کې تېر وتم نو هېڅ خبره نه ده بیا هم دې ځای نه دوباره او بس اخکه ډېر اساني شوه خو دا اساني د اوسنیو فنکارانو ته ډېر ناجایزه فایده واخیسته ځکه چې موږ به په هفته کې یو سندره پخوا ریکارډ کوله نو هغه تر اوسه خلکو ته یاد دي یعنی دوی ځان ټول ماشین یا کمپیوټر ته وسپارلو او بالکل او دغه د ما اورېدلې چې په دوه ورځو کې دوی البمونه وکړي پوره نو دی خو تاسو چې دا نوی البم وکړلو نوی ژوند په دې باندې مو څونه تاسو خو په 4 ورځې اخیستي نه جي ما اوس هم تقریبا کال کې دا یو خپل البم وکولی چې زه ډېر معیاري شاعران په شاعرۍ پسې ګرځېدم او معیاري طرز ما چې طرزونه یې ښکلي جوړ شي او یمي خان دی هغوی چې دی نو زما ډېر ښکلی ریکارډینګ هلته کې کړی دی نو ډېر محنت ما په دې خپل البم کړی دی خو زما دا یقین دی او بره په الله تعالی او لاندې په خپلو مینوالو چې هغوی ټول به ډېر خوښ کړي ولې چې ما اوسنۍ هفته کې 2-3 البمه چې څوک کوي هغه شانتې کار نه دی کړی بلکې ما خپل پخوانۍ چې څنګه به مې په یو سندره هفته تېروله داسې مې په د 1100 سندرو 11 میاشتې تېرې کړې دا ځل دې په مطلب میاشت تېره کړله یعنې د هغې نه دې هم د لوړ معیار بالکل امید مې دی چې زما مینوال به ډېر زیات خوښ شي نو خوښه مو نه ده چې ستاسو د دغه نوي البم نه یو څه لږه غوندې ټوټه ستاسو مینوالو ته وړاندې کړو مینوالو دا د شکیل ناز د نوي البم یو څو ټوټې باندې بل ورته
شکیل ناز بیبي ماشاءالله البم خو یقینا دغه سندرې چې کومې واورېدې دا ته وایي په خپله کورنۍ کې یوازینی فرد وایي چې سندرې ته راوتې که نه ستاسو نه مخکې هم د سندرو دغه لړۍ ستاسو په کورنۍ کې را روانه وه نه جي زما خو زه په دې ځان ته ډېره خوشقسمته وایم چې زما نه مخکې هم او زما نه پس هم زما په خاندان کې چې دی نو سندرغاړي مخکې مو او زما نه پس اوس هم دي زما نه مخکې زما نیاګانې وي صبر النساء مهر النساء چشت چمن جان دا زما نیاګانې وي او بیا چې دی نو زما خویندې هم راغلې وې هغوی هم چې دی نو سندرې ویلې وې هغوی ته چې ما وکتل نو زما خپل هم شوق پیدا شو بیا ما پلار ته مې وویل نو پلار ما سره بیا ریاض شروع کړو چې ستا دومره شوق دی ولې چې زما تعلیم سره سره د خپل هنر سره هم سندرو سره هم ډېر زیات شوق و اوس چې ما دا دومره موده ما د دې سندرو نه کناره کش شوم زه نو دې دوران کې زما خپلې ورېرې مې دي هغوی هم چې دی نو لکه د فن کې لکه د فن دنیا کې قدم ایښی دی ورور مې دی هغه هم ډېر بهترین سینګر دی سندرغاړی دی روندار مې دی هغه هم ښه مطلب مطلب دا ستاسو په وراثت کې سندره پاتې شوې ده او تاسو بالکل بالکل جی څه وراثت او بلکې بیا دا زموږ شوق داسې د ټولو پیدا شو چې هغه موږ ځان له وراثت خپله جوړ کړو او په نن دور کې خو هم موسیقي اورئ دغه د پښتنو په نوي دور کې چې کوم ښځینه یا نارینه هنرمندان دي په کوم نظر ګورئ څوک مو خوښ دي پکې او موسیقي د کومې بڼې ده معیاري شوې ده که نه لاندې راغلې ده نه ماشاءالله اوس خو موسیقي کې ډېره ترقي شوې ده خو دا ده چې کوم ښه سندرغاړي دي نو هغوی ښې غزلې هم ویلي دي ښې سندرې هم ویلي دي او داسې هم پکې راغلي دي چې فن شرمول هم دی خو دا ده چې لکه هر هغه فنکار چې خپل فن سره انصاف کوي نو هغه زما ډېر زیات خوښ دی خو بیا هم چې زما کم سندرغاړي خوښ دي په هغې کې خیال محمد لالا دی او جی هارون باچا دی او کرن خان دی او اوسنو کې ستاره یونس د هغې مې ډېر اواز خوښ دی او د ګلپاڼه ده د هغې اواز مې ډېر زیات خوښ دی د هغې ډېر ښه معیاري کلامونه ویلي دي او جی او نازي اقبال د هغوی هم ډېر ښکلی بلکې زه به دا هم نازي اقبال هم ډېر ښه سندرغاړې ده هغوی په خپل فن سره ډېر انصاف کوي بلکې ټول دا چې ما نومونه اخیسته دا ټول ډېر ښه سندرغاړي دي زما ډېر زیات خوښ دي او هر هغه سندرغاړی چې خپل فن سره انصاف کوي هغې ټولو نه زه متاثر یم بنیادي تعلق مو د کومې سیمې سره دی اصل کې زما مشرانو کمې خاورې سره چې تعلق دی نو هغه صوابۍ سرګندف علاقه ده هغې ځای دی او جی او زما په خپله چې کوم پیدایش دی نو هغه پارهوتي مردان هلته کې زه پیدا شم پورې وتي کې پیدا شم مردان کې او جی ښه شکیل ناز بیبي یو بله پوښتنه مې ذهن ته راځي ستاسو کلامونه مو واورېدل اواز خو مو ماشاءالله همغه رنګ یې تر و تازه ساتلی دی خو د دې سره مې ذهن ته دا پوښتنه راځي چې خپله ځواني مو هم داسې برقراره ساتلې او داسې فیل کېږي لکه الله تعالی چې تاسو ته د وخت اواګې راښکلې ساتلې وي او ویل چې شکیله ناز به لا نه زړېږي دا بیا پوښتنو ته ورکوو د دې تر شا څه حکمت څه راز څه ټوټکه که نور ستاسو مینهوالې کارول غواړي یاره زه خو دا خو ماته داسې خبره تاسو وکړه چې زه به صرف دا ویلی شم چې دا د الله تعالی کرم دی او دا د دې مینهوالو مینه ده چې زه یو څه مخکې شانتې تر تازه ساتلې یم او دا به زه واپس د دې د زندګۍ ته ژوند ته راتلم نو بس الله تعالی مې چې زه تا سره چونکې ته ډېر ښه حالاتو کې د خپلو مینهوالو لیدلې نو چې واپسي کوې نو چې د هغې زړه ته څه ټیس ونه رسي چې که ډېره نه نو چې اخکې شانتې خو بیا ورته ښکاره شي که نه شکیل ناز بیبي د مرکې وروستۍ برخې ته داخلیږو ځینې پوښتنې به د نور هم کوو خو غواړو به چې خپل دغه خوږ غږ اگر چې تاسو منې کړی ومه خو چې شکیل ناز ناستي او د هغې مینهوال د هغې نه زمزمې وانه وري زما خیال دی تنده به یې نه ماتېږي نو که یو زمزمه بله خپلو مینهوالو ته وکوئ مننه به وي یاره اواز خو اجازت نه راکوي راله
مریم ځکه چې دا انفیکشن ورته شوی دی خو حقیقت دا دی چې په ما باندې زما نه زیات زما د مینوالو حق دی دا زما د نوي البم نوي ژوند یو غزل دی زه به تاسو ته زمزمه کوم او تاسو ته او خپلو مینوالو ته سترګې په اوښکو مې لمدې پاتې شوې سترګې په اوښکو مې لمدې پاتې شوې لاړلې ته ستانې خانې پاتې شوې سترګې په اوښکو مې لمدې پاتې شوې سترګې په اوښکو مې لمدې پاتې شوې ډېر بهترین ماشاءالله د اواز تازګیم برقراره اوسه تر عمرونو ځکه چې پښتنو ته ستاسو د اواز لا ډېر زیات ضرورت دی شکیل ناز بیبي راځم یو ذاتي غونتې پوښتنې ته او زه امید کوم چې تاسو به راته لکه د نورو ښځینه فنکارانو روایتي جواب نه راکوئ د زړه جواب به راکوئ هغه دا چې د دې نه مخکې مې د څونه ښځو فنکارانو سره مرکې یا انټرویوګانې کړي او تپوس مې ته کړی دی چې مینه دې کړې نو تا ته پته څه جواب وي جواب یې دا وي چې او کړې مې ده خو د خپل مور پلار وروڼو خویندو سره نو تاسو هم صرف د خپل مور پلار وروڼو خویندو سره مینه کړې ده که نه څه کیسه هم شاته شته دی دغه مینهوال به خبر کوي او بالکل ولې نه چې د الله تعالی نه پټه نو د انسانانو به څه پټه کې ما هم خپل مور پلار وروڼو خویندو سره او خپلو سره ګاونډیانو سره ټولو سره مینه کړې ده خو محبت مې هم کړی دی ها نو په محبت ته کړی مطلب اعتراف کوئ نو په دغه محبت کې ناکام پاتې شئ که نه څه مو ترلاسه کړي دي نه جی دا خو چې یا به چاته پته یا نه خو شکیله ناز کې دا یو کوالټي شته چې هغه د کمې خبرې اراده وکړي نو هغه بیا سر ته رسوي او جی او د دې جواب دا دی مطلب پوه شئ چې حاصل کړی مې دی جولۍ مو ډکه ده جی بالکل بالکل نو دا خو بیا ډېره دلچسپۍ خبره ده او موږ به غواړو چې زموږ مینوالو ته هم پته نه لګېږي چې د دغه خپلې مینې قصه چې څوک دی او خوشنصیب ولې نه بالکل زما د ژوند ملګری چې کوم دی هغه یوازې زما د ژوند ملګری نه دی هغه یو ډېر بهترین انسان دی او یو ډېر ښه شاعر دی او یو ډېر بهترین جرنالیست دی او هغه صرف جی تاسو نه زیات بل څوک نه پیژني خو خبره دا ده چې هغه صرف په ما نه زما چې څومره مینوال دي زما نه زیات په هغې ګران دی دا خوش نصیب بیا څوک کیدی شي نوم یې راته اخلی او جی دا بند موټي به زه نن کلاو کړم او خپلو ټولو مینوالو سره به زه خپل محبوب چې دی نه شریک کړم او ټولو ته به ویم چې زما محبوب څوک دی او زما د هغې محبوب چې دی نو هغه ډېر ښکلی نوم دی جبه یې د کله خلکو له ویم وایې ورته او هغه بل څوک نه فاروق فراق صاحب دی مطلب اخیر هم دا ډز وشو که نه جی بالکل او مینوالو یقینا چې زه تاسو ته ووایم چې د حسن او د سندرو دغه ښاپېرۍ که چېرته د لکونو پښتنو د کروڑونو پښتنو په زړونو د خپلو سندرو له امله راج کوي ډېر زیات فینز یا مینوالي دي د هغو مینوالو نه یو زه هم یم خو د دې تر څنګ ویاړم چې دغه د سندرو ملکه زما میرمن هم ده شکیل ناز بیبي وروستی پیغام که خپلو مینوالو ته ورکوئ څه به ورکول غواړئ زه خو خپلو مینوالو ته همدغه پیغام ورکول غواړم چې الله تعالی دې وکړي چې څنګه مخکې کومې خوشحالۍ وې په دې زمونږ خوږ وطن کې پښتون وطن کې کومې خوشحالۍ وې
او هغه شانتې د بیا زمونږ حجرې آبادې شي زمونږ د هر چا په خوله دی د هر چا په شونډو دی د خنداګانو سندرې شي خنداګانې دي شي دا جنګونه دې ختم شي دماکې دې ختم شي مینې محبتونه دې سیوا شي د یو بل خیال دې ساتل شروع کړي ولې چې اوس ما زه ګورم چې رور نه مخړی لور مور نه مخړی خور نه مخړی نو زه غواړم چې بیا هغه مینې محبتونه شروع شي هغه امن او امان راشي چې څنګه به مخکې خلک په یو کلي به په کلي کې به هر یو کس به د بل کور ته داسې ته لکه خپل کور ته چې ځي د هرې زنانه نومونه به نارینه ورتلل د هر نارینه نومونه به زنانه ورتلل نو زه غواړم چې دغه بیا امن او امان دې زموږ ملک کې راشي هغه مینه محبتونه دې بیا پیدا شي او پښتانه دي دا الله پاک دې د پښتنو په حال رحم وکړي زموږ ټولو سره دغه بد ډېرو جړېدل ډېرو کړېدل او زه هم چې الله تعالی دې باقي زموږ دا پښتانه چې څومره هم دي نو خوشحالو زیري دې په الله پاک وکړي امین ثم امین ژوند دې وي سپرلی دې وي خپل دې وي پردی دې وي هر انسان مسکی دې وي زړونه دې ګوګل کې نور راتنګ نه وي خپه نه وي وینه دې سړه نه وي مړاوې دې جذبه نه وي مینهوالو دغه وه شکیله ناز چې تاسو سره په خپل ژوند کې په ډومبي ځل د خپل ژوند او د خپل هنر په حواله باندې خپل خیالات شریک کړل د دې نه پس به درته د یو بل زړه پورې پروګرام سره بیا حاضرېږم تر هغې مو په لوی رب سپارم